بوډا او د لېوانو پلونه. دا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې په 1995 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب تر اوسه پورې 4,000 ټوکه پلورل شوی دی. په بلبل اپلیکیشن یې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. وروسته ورو ورو خوله سره ورټوله شوه. وی ویل ما ته هم ښه ده، غم به مې یو څه سپک شي، ځکه ما تر اوسه د خپل ژوند سختي چاته نه وي ویلي. تا زما خبرو ته غوږ ونیو، مینه دې ورسره وښوده او په اورېدو یې ستړی نه شوې. په خندا مې وویل خو غواړم چې نور څه هم واورم. ده وخندل. خو اوس د ماښام اذان ته لږ وخت لرو، نورې خبرې به ماخوستن ته پرېږدو. ما ورسره ومنله او له کوټې ووتم. د ماخوستن ډوډۍ مې له مور سره وخوړه، ځکه هغه یوازې وه. پلار او ورور مې د میلمنو په کوټه کې له بوډا سره یو دسترخوان ته پلتې وهلې وې. مور مې خبرې کولې، له قیمتۍ نه یې سر ټکاوه. ویلې چې تر دې خو د طالبانو وخت لا ښه و، دا نوي پیسې خو تورې خاورې دي، هیڅ برکت نه لري. مور مې ډېر وخت د کرزي حکومت ته ډونګېده، بیا ولاړه شوه. چای دم کړ او په پتناسه کې کېښود. وروسته یې راته وویل چې چای د میلمنو کوټې ته یوسم. ما هم پتنوس راواخیست، د میلمنو کوټې ته ورغلم. ورور مې بخارۍ پورې لرګي پسې کول، خو بوډا او زما پلار د سیاست په اړه سره غږېدل. بحث یې تود و. پلار مې په کرزي خاورې اړولې، ویلې چې سوړ سړی دی، جدیت نه لري، په حکومت کې د کار وړ خلک لږ دي او د خلکو په ژوند کې د پام وړ کو مثبت بدلون نه دی راوستی. خو بوډا بیا د کرزي حکومت غنیمت ګاڼه، ستونزې او خالیګاوې یې منلې، خو مجبوریتونه یې هم یادول او پر دې خبره ټینګ ولاړ و چې که دا ځل ګډوډي جوړه شوه نو دومره وینې به وبهیږي چې له خلکو نه به تیر وحشت هیر کړي. د دوی خبرې ډېرې اوږدې شوې. اخر مې بوډا ته سترګه ټینګه کړه، دی یې موسک شو او د ساره ګشت په پلمه له کوټې ووت. پلار مې هم ګړۍ ته وکتل، پښې یې ورټولې کړې او له کوچني ورور سره مې یو ځای کور ته روان شو. ما په چای جوش کې پاتې چای پر بخارۍ کېښود او د بوډا د راتګ په تمه کېناستم. بوډا ډېر ځنډ ونه کړ. کله چې په دروازه راننوت په خندا یې وویل بل رنګه نه ولاړېدل. ومې خندل. هو خو ته څنګه پر خپل قول ولاړ یې که خوب درځي؟ بوډا زما په مقصد وپوهېده او په داسې حال کې چې پر خپل ځای کېناسته په خندا یې وویل نه بچیه، شپې اوږدې دي، خبرې به کوو، خو دا ته راته ووایه چې په کوم ځای کې وم. په بیړه مې وویل انور دې کار کولو ته نه پرېښود. بوډا یو سوړ اسویلی وایسته، ویې ویل ژوند همداسې پر مخ ته. لاسي ریړۍ مې د لرګي په یوه غرفه بدله شوه او د لمر له وړانګو نه سیوري ته شوم. بیا مې د کمپ په بازار کې یو دوکانګی په کرایه ونیوه او خوراکي شیان مې پکې واچول. انور به تر غرمې په ښوونځي کې و او مازدیګر به یې د کمپ څو ماشومانو ته انګریزي ورښوده، ځکه د څو کاله کورسونه ویلي وو او په انګریزي یې ژبه ښه اوښته. ژوند ښه و، ګزاره کېده. څه پیسې به دوکان راته جوړولې او څه به هم انور له زده کوونکو نه فیس اخیست. دی به د هرې میاشتې په پای کې راته کېناسته او ګټلې پیسې به یې زما مخې ته کېښودې. انور زلمی و، خو هیڅ وخت به یې پیسې په جیب کې نه ګرځولې. د اړتیا پر وخت به یې ما ته خوله چینګه کړه او کله چې به مې تر اړتیا ډېرې پیسې ورته ونیولې یوازې دومره به یې ورواخیستې چې ضرورت به یې ورته درلود. دی هیڅ وخت بې ځایه نه ګرځېده، درانه خویونه یې لرل، لږې او په تول پوره خبرې به یې کولې. په کوڅه کې به په ټیټ سر روانو او په ګاونډیانو کې دروند نوم درلود. انور په 13 کلنۍ کې لیسه خلاصه کړه، بیا د مهاجرو په یوه پوهنتون کې امتحان ورکړ او په خپل لیاقت ډاکټرۍ ته بریالی شو. په هغه ورځ ډېر خوشحاله ښکارېده، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. لومړی یې زما لاسونه په ښکلولو لانده کړل او بیا یې کلکه غېږه راکړه. د خپل بریالیتوبونه زما د خولو د تویولو له امله ګڼل. په هغه شپه یې تر ناوخته زما پر ټټر سر ایښی و. نورې شپې به یې له ما نه خبرې اورېدې، خو په دې شپه د ده خوله ډېره ښورېده. زما ستونزې او کړاوونه یې یادول او د هغو خواریو په اړه غږېده چې د انور په وینا ما د ده لپاره ګاللي وه. انور په پوهنتون کې هم تکړه و. د درس تر څنګ به یې د پخوا غوندې نورو ته انګریزي ورښوده. ده به د لارې کرایه د پوهنتون مصرف په خپله کاوه او په دې سربیره به یې د خپل لاس په ګټلو پیسو کله کله دوکان ته هم سودا راوړل. ورځې په اونیو بدلېدې، اونۍ په میاشتو او میاشتې هم په کلونو. د انور د زده کړو وروستی کال و چې پوهنتون یې د پاکستان حکومت وتاړه. دا د کرزي د واکمنۍ لومړۍ دوره وه. د خلکو بیا لیک لوست ته تمه پیدا شوې وه او د ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو زده کوونکي ډېر شوي وو. انور هم لنډه موده کابل ته راغی او کله چې په کابل پوهنتون کې خپل کارونه سم کړل نو موږ تصمیم ونیو چې باید خپل هېواد ته لاړ شو. هماغسې وشول. موږ 3 تنه پېښور ته تللي وو، زه، میره او انور. خو د راتګ پر مهال د میرې هډوکي د پېښور په خاورو کې پاته شول.
شول. کله چې تر 100 کلن هجرت وروسته بیرته قره باغ ته لاړو، زموږ د کور پر ځای یوازې د خاورو غونډۍ ولاړه وه. د کلي هدیره څو چنده لویه شوې وه او د کورونو په دیوالونو کې د ګولیو د لګېدو ځایونه ښکارېدل. د خاورو غونډۍ مو اواره کړه او د کور پر پخواني ځای مو د پخوا غوندې 2 کوټې او یو دالان جوړ کړ. انور څه موده وروسته کابل ته لاړ او زه یوازې پاتې شوم. په لومړۍ شپه تر ډېره خوب نه راته، داسې وم لکه کومه ورکه چې مې شوې وي، ځکه انور به تر خوب مخکې تل زما پر ټټر سر لګاوه. په 24 کلنۍ کې همدا خوی ورسره ته. د به تر ډېره زما پر ټټر سر ایښی و، پیچلي ویښته به یې پاسته راباندې لګېدل او خوند به مې ورناخیست. موږ به له یوې او بلې خوا سره غږېدو، خو د پخوا غوندې به مو ډېرې خبرې د شیرینو په اړه وې. انور به یوازې هغه وخت خپلې بسترې ته ور وښویده چې سترګې به یې خوب وردرنې کړې، خو بیا مې هم زړه ته ډاډ ورکړ چې انور به په رخصتیو کې راځي. اټکل مې سم وخوت. انور په 2مه جمعه کور ته راغی. د 2 اونیو خبرې یې ټکي په ټکي راته وکړې او د شنبې په سهار بیرته کابل ته ستون شو. انور په میاشت کې 1-2 ځلې کور ته راته. تر ډېره به راسره ناست و، خبرې به یې راته کولې، د خپلو درسونو په اړه به غږېده، ویل چې د انګریزي ژبې څومره زده کوونکي لري، د لیلیې ژوند یې څنګه دی او د کمپیوټر په زده کولو کې ذهن څومره ښه کار کوي. انور چې به هر ځل کور ته راغی، نوې خبرې به یې راته لرلې، ما به غوږ ورته نیولی و او د ده خبرې ښې راباندې لګېدې. انور د پوهنتون وروستی کال هم په بریالیتوب سره پای ته ورسوه او پر نوم یې د ډاکټر کلمه هم ورزیاته شوه، ډاکټر انور. وروسته په یوه بهرنۍ مؤسسه کې کار ومونده او ما په لومړي ځل ډالر ولیدل. د ده د راتګ ورځ به د سیمې ډېرو اوسېدونکو ته معلومه وه. له راتګ سره به یې زموږ انګړ له وړو زړو تور سرو سپینو سره ډک شو. چا به ټوخل، ځینو به خپلو ملاو ته لاسونه نیولي وو او یو شمېر نورو به بیا له خپلو معدو نه شکایت درلود. انور به په ورین تندي دوی کتل، نقصې به یې ورته لیکلي او ما به په ده ویاړ کاوه. زه نور هغه پخوانی خوار مالک نه وم چې چا به پور لا نه ورکاوه. خلکو اوس د ډاکټر انور پلار بللم او په سیمه کې د عزت په سترګه راته کتل کېدل. زوی هم زما و، پیسې هم زما وې، هیڅ چا 1 روپۍ هم رانه نه غوښته، خو خلکو درناوی راته کاوه او لاس په نامه راته ولاړ و. خو زه پوهېدم چې هماغه پخوانی مالک یم. پخوا خو مې لا د خلکو خدمت کاوه، کاریزونه مې کندل، پخڅې مې وهلې او دهقاني مې کوله، خو اوس غوړ بریتونه ګرځېدم. دوی ما ته نه بلکې زما شتو او ثروت ته مات و، ځکه به مې د دوی له کښته پورته کېدو نه خوند نه اخیست. ما یوازې له خپل زوی سره مینه درلوده، هغه راباندې ګران و او د ده مینه هر راز ککړتیا نه پاکه راته ښکارېده. زه هم پر ده ګران وم. خپل ګاډ ګوټي ویښته به یې زما پر ټټر ایښودل، کیسې به یې راته کولې او په دفتر کې به یې له خپل پرمختګ نه خبرولم. بوډا غلی شو. په بیړه مې وویل بیا؟ پرته له دې چې راته وګوري یو سوړ اسویلی یې ویست او رو یې وویل. خو انور یو دم بدل شو. که څه هم دی د پخوا غوندې کور ته راته، خو څېره به یې نیولې غوندې وه. دی خواشینی ښکارېده او زما ټټر نه به یې خپل سر ژر پورته کاوه. نور به یې د پخوا غوندې نه خندل. زما پوښتنو ته به یې لنډ ځوابونه ورکول. د ناروغانو لیدو ته یې زړه نه ښه کاوه او تل به په فکر کې ډوب و. ده نه خوراک درلود او نه هم خوب. کله چې به ما د خواشینۍ علت ورنه وپوښت، نو په دروغجنه خندا به یې د خپلې ستړیا او د کارونو د ډېرېدو خبره رامنځته کړه. خو زما زړه ته نه لوېده، ځکه انور داسې څوک نه و چې له کاره ستړی شي. اخر یوه ورځ د خواشینۍ په راز وپوهېدم. پر ماسپښین کوټې ته ورننوتم. انور کتاب سترګو ته نیولی و. دی دومره په فکر کې ډوب و چې زما په ورتګ هم خبر نه شو. کله چې تر څنګ تېرېدم نو ناڅاپه مې بدن زیږ شو. انور کتاب ته نه کتل، بلکې ده په کتاب کې ایښي د یوې نجلۍ عکس ته وچې سترګې نیولې وې. د انور په اوږه مې لاس کېښود. د یو ټکان وخوړ او په بیړه یې د کتاب پاڼې سره وروستې. یو نظر یې راته وکتل. رنګ یې ژیړ و او غټې سترګې یې تکې سرې ښکارېدې. ورو مې وویل څوک ده؟ دی ورخطا شو، خپل پښې ور ټولې کړې، غوښتل یې چې ولاړ شي، خو ما تر لاس ونیو او په خندا مې وویل در باندې ګرانه ده. بغور یې سره شول، سر یې وځړېد، خو څه یې ونه ویل. ما زیاته کړه ګوره زویه، مینه ګناه نه ده، خو زه ستا پلار یم، باید پوه شم چې تا څوک خوښه کړې، دا نجلۍ څوک ده او څنګه دې ورسره وپېژندل. په وارخطایۍ یې وویل سویتا نومیږي، په یو سیمینار کې مې ورسره وپېژندل، دا له منځني طب نه فارغه ده. په خندا مې وویل سویتا څه عجیب نوم دی. په شرمېدلې غږ یې شونډې وخوځېدې. ښه نجلۍ ده، مور او پلار یې درانه خلک دي. پلار یې څه کاره دی؟ پلار یې انجینر دی او مور یې هم معلمي کوي. دوی یوازې همدا یو کور لري. یوه شېبه غلی وم، بیا مې کتاب ته لاس ور وغځاوه، خو انور پر کتاب ګوتې ټینګې کړې او په شرمېدلې غږ یې وویل ابا لولم یې. ما وخندل. پوهېږم زویه، تر اوسه هم د کتاب په لوستلو بوخت وې. یوه شېبه یې راته وکتل. پر پراخ تندي د خولو څاڅکي پراته وو. شونډې یوې خوږې مسکا بدرګه کړې او په بیړه له کوټې ووت. عکس مې راواخیست. یوه نجلۍ وه چې له تور پړونې نه یې ژېړ ویښته راوتلي وه.
د شنې سترګې درلودې او څیره یې تر ډېره انګریزانو ته ورته وه. یوه لحظه فکر په مخه کړم، وروسته مې په زړه کې راتېره شوه هلک مین دی، راځه زړه یې مه ماتوه. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او په خندا یې وویل څنګه ته خو به نه یې مین؟ ما وخندل نه تر اوسه لا نه. ده وویل ښه ده زویه، خپل درسونه دې وایه، که دې پر چا زړه بایلود بیا به د دنیا کارونه درنه پاتې وي، ځکه مینه عجب درد لري، یو سوځونکی درد، داسې یو درد چې انسان د اوسپنې غوندې ویلي کوي. مین نه خپل لري نه پردی، هیڅوک به هم نه پیژني، د یوازې خدای ته ژاړي او له هغه نه خپله مینه غواړي. زه هم مین وم، ما نه د خدای داد ځمکه ومنله او نه هم د ده کلا او پیسې. زما لړمون یوازې د پلار په غچ سړېده، خو یوه خړ سهار مې ژوند را بدل کړ. د شیرینو په لیدو مې پر زړه د مینې اوبه تېرې شوې او د غچ په نوم یې څه نه پرېښودل. اوس انور مین و، بله چاره نه وه او ښه مې دا وګڼل چې د ده خوښي ته غاړه کېږدم. میاشت لا نه ووتله چې د انور لخوا یو لیک راورسېد. لیکلي و چې د نجلۍ له کورنۍ سره غږېدلی او له ما نه یې غوښتنه کړې وه چې کابل ته ورشم. ما هم په دویمه ورځ د کابل پر لور حرکت وکړ. تر 4 ساعته مزل وروسته په کوټې سنګي کې کته شوم. انور ته مې له یوه هوټله ټلیفون وکړ. نیم ساعت لا نه ووتلی چې انور راغی. د خړوز مدریشي اغوستې وه، پیچلي ویښتې یې پر تندي پراته وه او ږیره یې تر پخوا لنډه ښکارېده. هغه کلکه غېږه راکړه. وروسته له هوټله ښکته شو او په یوه ټکسي کې کېناستو. پر لاره د خلکو ګڼې ګوڼې ته حیران شوم. له موټرو لار نه کېده او د سړکونو پر غاړو نوي ودانۍ مخ په جوړېدو وې، ځکه ما لاسکری وروسته بیا کابل نه و لیدلی. هغه وخت دومره بیروبار نه و، سړکونه تش ښکارېدل او په څو دقیقو کې به د یوازې 1-2 موټره تر څنګ تېر شول. خو اوس خلک داسې سره خوځېدل لکه د سرو بمبرو یعنې غومبسو ځالې ته چې لرګی ورنږدې کړې. انور د کابل په تایمني کې د یو مارکیټ په سر کوټه کرایه کړې وه. د کوټې یو دیوال ته یوه توشکه پرته وه، بل کونج یې له کتابونو ډک و او وروته نږدې څو پیالې چای جوش، د ګاز ډبه او یو کوچنی دیګ پروت و. انور چای جوش پر ګاز کېښوده. شیبه وروسته مو چای سور کړ او بیا د ده په غوښتنه د باندې ووتو. لومړی یې په یوه مغازه کې یوه نوې کورتۍ راواخیسته، بیا یې پر یوې سپینې خولۍ پیسې ورکړې. وروسته یې د کابل د حمامونو په ستاینه خوله پرانیسته، ویلي چې تودې اوبه لري او ګرمه هوا یې په بدن کې خیره نه پرېږدي. په پای کې رایاده کړه چې دواړه به حمام ته لاړ شو. ما ویل چې همدا نن سهار تر اوبو ووتم، خو ده په خندا زما ګیرې او ویښتو ته اشاره وکړه چې د لارې دوړو وهلي دي. د انور په ټینګار حمام ته لاړم، خو تر ځان پرېمینځلو د مخه یې د سلمانۍ پر څوکۍ کېنولم او سړي ته یې ویل چې د سر ویښته او ږیره یې ور وړه کړه. د سر د ویښتو په کمولو کې ما هم کومه خبره نه درلوده، خو پر ږیره مې زړه نه کېده. خو انور ټینګار کوه چې مازې د ویښتو سرونه به یې بیا تي کړي. اخر را باندې زور شو او شیبه وروسته مې له سره او ږیرې ګډوډ تور او سپین ویښته توی شول. که څه هم ږیره مې تر موټې وته او پر سنت برابره وه، خو بیا مې هم د ګناه احساس کاوه. تر هغه وروسته نمرهیي حمام ته ورننوتم. حمام تود و، خو له ناپاکۍ او بدبویي نه یې ټیکه نه کېده. کله چې له حمامه راووتم نو د انور په غوښتنه یوه هوټل ته ورننوتو. هلته پر پلاستیکي څوکیو کېناستو. هوټلي راغی او انور د 2 خوراکو کباب فرمایش ورکړ، خو د ډوډۍ د خوړلو پر وخت مې د سوالګرو له لاسه ګوله نه تېرېده. په 10 دقیقو کې به تر 10 ډېرې ښځې، ماشومان او سپین ږیرې راته درېدلي وي. لومړی 2-3 ته مې 2 ماتې روپۍ ونیولې، خو بیا مې تر وس تېره شوه. ماسپښین قضا انور ته ټلیفون راغی. دی تر سلام وروسته یو شیبه غلی شو، بیا یو دم وخندل او ویل هو راغلی دی، د مازدیګر خواته درځو. کله چې ټلیفون ته ځواب ورکړ ما ته یې وکتل، په سترګو کې د شرم نښې ښکاره شوې. بیا مخامخ راته کېناست، زما پر زنګنوي لاسونه کېښودل او په زړېدلي سر یې وویل ابا ته پوهېږې چې ما د څه لپاره راغوښتې؟ ما وخندل هو زویه پوهېږم. شونډې یې وخوځېدې. ما په خط کې درته لیکلي وه. په خبره کې یې ورولوېدم چې د سویتا له کورنۍ سره غېږېدلی یې. ده وخندل، ورو ولاړ شو، د ورسۍ تر څنګ ودرېد او په داسې حال کې چې لاندې سړک ته یې کتل ویې ویل ځکه مې راغوښتې چې نجلۍ وویني او له مور او پلار سره یې خبرې وکړې. ولاړ شوم، د انور پر اوږه مې لاس کېښود او ومې ویل سمه ده، څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. مخ یې راواړه او سترګې له اوښکو ډکې شوې. لومړی زما پر ښي لاس شونډې کېښودې او بیا یې کلکه غېږه راکړه. د تګ په وخت کې په خواره خوله د پټکي د لرې کولو راته وویل. دلیل یې دا و چې هوا توده ده او ما د انور لپاره له هلکتوبه راهیسې په لومړي ځل خولۍ پر سر کېښوده. انور په لاره کې د نجلۍ د کورنۍ په اړه خبرې کولې، ویلې چې لوستي خلک دي، ولور نه اخلي او ان د ښوروا لنده ډوډۍ هم لا په کاشوغه خوري. د خبرې کولې، د دوی د ژوند په اړه غږېده او په غیر مستقیمه توګه یې پر غوږ وهلم چې د ښاري ژوند نزاکتونه کوم دي.
تر نیم ساعت مزل وروسته په یوه پخه کوڅه کې له ټکسي نه کښته شو. انور ویل چې دا نوی ښار دی، دلته کورونه ګران دي او د ښار په دې برخه کې یوازې شتمن خلک ژوند کوي. بیا د یوه کور دروازې ته ودرېدو. انور پر زنګ وته ټینګه کړه او شیبه وروسته په ونه ټیټ او ږیره خریلی سړی ښه راغلاست راغی. کله چې سړی مخته شو، انور زما غوږ ته خوله راټیټه کړه. انجینر صاحب دی. موږ هم په سړي پسې ګامونه واخیستل. کور یو منزله و، خو پاک او ښکلی. په دیوالونو پورې یې ښویه تیږې سریښ وې او د انګړ تر چمن یې سره ګلان راتاوه. شیبه وروسته یوې پراخې کوټې ته ورننوتو. زه او انور پر پستو کوچونو کېناستو، خو کله چې مې په انجینر پسې سترګې وغړولې له کوټې وتلی و. شاوخوا مې وکتل. کوټې ښکلې پردې لرلې او پر مخامخ دیوال د یوې نیمې بربنډ نجلۍ یو لوی تصویر راځړېده. د انور وارخطا غږ مې واورېد. ابا، د هندي فلمونو یو لوبغاړې ده. دا وخت یوه پخه ښځه کوټې ته راننوته. هغې ننوتې سترګې درلودې. ټیکری یې په غاړه کې پروت و او په سره رنګه تنګ پنجابي کمیس کې یې د ټټر راوتلې برخې له ورایه ښکارېدې. ښځې په خندا وویل، له لیدو نه م خوشحاله شوم. ومې ویل، خدای دې مه خواروه. هغه مخامخ راته کېناسته. د کمیس لمنې پر خپلو غوښینو ورونو ورکش کړه او په خندا یې وویل، زه د سویتا جانې مور یم. انور جان ستاسو ډېر صفت راته کړی، په رښتیا هم چې پر هغه ګران یاست. انور ته مې وکتل، خوشحاله ښکارېده. یوه شیبه غلی و. ښځې د میز پر سر یوې پرتې مجلې ته لاس ور وغځاوه. مجله یې څو ځلې خپل مخ ته وخوځوله او پر تریو تندي یې وویل، دا یې حکومت. له غرمې راهیسې برق نشته. له ګرمۍ مړه شو. بیا یې ما ته وکتل. د تندي ګونځې یې هوارې شوې او په خندا یې وویل، تاسو څنګه؟ برق مو سم دی؟ خوله مې ځواب ته جوړوله چې انور وار ډومبی کړ. موږ برق نه لرو، له جنراتوره کار اخلو. حیران شوم. د انور له خولې مې په لومړي ځل درواغ واورېدل، ځکه موږ جنراتور نه درلود. په کور کې مو لاټین لګاوه. ښځې وخندل. تلویزیون چالانولی شي؟ انور یو ځل بیا درواغ وویل، هو، برقي قوي دی. ما ورته وکتل. غومبرې یې سره شول. دا وخت انجینر کوټې ته راننوت. هغه د خپلې ښځې تر څنګ کېناست. ما ته یې وکتل. مسک شو او پرته له دې چې څه ووایي د میز له سره یو کتاب ور واخیسته او سترګو ته یې ونیو. ښځه ولاړه شوه او په خندا یې وویل، بښنه غواړم. له دې سره له کوټې ووته. خو لنډه شیبه وروسته بیرته له یوې سرتورې نرۍ نجلۍ سره کوټې ته راغله. ښځه پر خپل ځای کېنسته او نجلۍ له میوو نه ډک غوری زموږ تر مخ پر اوږده میز کېښود. وروسته یې یوه خوږه مسکا وکړه او له نریو شونډو نه یې د سلام ټکی راووت. ښځې وخندل، سویتا جانه ده. نجلۍ د خپلې مور تر څنګ کېناسته او سر یې وځړېد. خو ښځې مخ ور واړوه او په خندا یې وویل، لورکۍ، میلمنو ته مې ونږدې؟ د هغې پر سپینو بغورو کې سرخي وغوړېده. ولاړه شوه او له غوري نه یې یوه مڼه او یو ورښکی انګور په دوو وړو غابونو کې کېښودل. یو غاب یې انور ته ور وښویاوه او بل یې ما ته رانږدې کړ. وروسته بیرته د خپلې مور تر څنګ کېناسته. هغې ته مې وکتل. ښکلې وه او په ګرد سپین مخ کې اوږدو شنو سترګو یو نوراني ځلا پاشله. خو لوڅې غاړې او بې لسترونو کمیس یې خوند رانه کړ. د انور غږ مې واورېد، پلاره، میوه در واخله. انجینر ته مې وکتل، خو هغه ته میوه نه ویښې او د پخوا غوندې کتاب سترګو ته نیولی و. بیرته مې انور ته سترګې ور واړولې. د ما ته کتل. حیران شوم. انور به ما ته تل ابا ویل. د ده له خولې نه په لومړي ځل د پلار ټکی راته راووت. پلار هم ښکلې کلمه ده، خو ما ته نابلده ښکاره شوه. دومره خوند مې ورنه وانخیست لکه څومره چې د ابا په ټکي کې پروت و، ځکه انور په لومړي ځل ما ته ابا ویلي و. دې تورې ته مې اوښکې تویې کړې وې. خندلې مې و او د ژوند خواږه یادونه مې پکې پراته و. خو دا یو کلیوال توری و. فکر کوم انور به د ابا په ویلو شرمیده، ځکه یې پلار. بوډا وټوخل. بیا یې ټوخي زور ونیو او ولاړ شو. د ورسۍ پله یې خلاصه کړه. لاړې یې تو کړې او په داسې حال کې چې پله یې بیرته پورې کوله ویې ویل، ما وبښه. وروسته یې خپله کیسه پسې وغځوله. موږ تر ناوخته پورې خبرې وکړې، خو کله چې د کوژدنې موضوع رامنځته شوه، نجلۍ په زړېدلي سر له کوټې نه ووته. که څه هم چې د انجینر د لور د ژوند مسئله وه، خو د له خبرو سره دومره دلچسپي نه ښوده. کله کله به یې یوه خبره له خولې نه راووته چې د ده د ذوق نمایندګي به یې کوله. خو مېرمنې بیا سور اور وه. ژبه یې بېواره چلېده. خبرې یې کولې. د سویتا د راتلونکي ژوند نیکمرغي غوښته او له هرې خبرې سره یې خندل. ما ته د کور اصلي واکداره دا ښکاره شوه. اخر مې د مازدیګر لمانځه ته جاینماز وغوړاوه، خو دوی لا خبرې کولې. انور هم لمونځ ونه کړ. ماخوستن ناوخته د انجینر له کوره راووتو. تر عمومي سړکه دواړه غلي وو. نه پوهېږم چې انور به څه فکرونه وهل، خو زما پر دې کور زړه ونه لګېد او د کورنۍ غړي بې بندوباره راته ښکاره شول. کله چې په ټکسي کې کېناستو، انور په خواره خوله وویل، ابا، څه پکې وایې؟ هغه ته مې وکتل. د مخامخ را روان موټر ژېړې رڼا یې څېره روښانه کړې وه. ورو مې وویل، ګوره زویه، فکر نه کوې چې موږ او دوی ډېر سره لري یو؟
انور یوه شېبه غلی و، بیا یې په مړاوي غږ وویل ابا دا سمه ده چې یو څه آزاد خلک دي، خو ښاري ژوند دی، په زړونو کې بیا څه نه لري. هسې جامې یو څه په خبره کې ورولوېدم، خو ما ته یې خوند رانه کړ. کوژده لا درک نه لري، خو نجلۍ بیا نیغه راسره ناسته وه. دی غلی و. ما زیاته کړه ګوره زویه، زما یوه خبره ومنه، پخواني خلک وایي کولاله وکه خپله سیاله وکه. په کلي کې چې د په هره نجلۍ لاس کېښود له ما یې وغواړه، خو تر دې تېر شه. انور ځواب رانه کړ. ما هم نور څه ونه ویل او پاتې لار دواړه غلي وو. شېبه وروسته له موټره ښکته شو، پر زینو وختو او کله چې کوټې ته ورننوتو انور ګروپ ولګاوه. جاینماز یې راته ویړ کړ او په خپله له کوټې نه ووت. نیت مې وتاړه او پر لمانځه ودرېدم. 9 رکعته وروسته چې مې کله له خدایه د شیرینو اروا ته خوشحالي غوښته، انور کوټې ته راننوت. د خپل مخ او لاسونه وچ کړل. جاینماز مې ورته پرېښود او پر لمانځه ودرېد. تر لمانځه وروسته یې د توشکې سر ته بالښت کېښود او خپل ځان ته یې پر غولي کمپله هواره کړه. بیا یې په زړېدلو شونډو وویل ګروپ مړ کم. کله چې مې د هو په نښه سر ورته وخوځاوه په کوټه کې تیاره شوه. انور پر خپل ځای پرېوت، خو وروسته راوښوید. زما پر ټټر سر کېښود. ما یې په پیچلو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. تر ډېره دواړه غلي وه، خو بیا د انور خوابدي غږ چوپتیا ماته کړه. ابا ها غږ یې ژړغونی شو. ابا که مې مور ژوندی وای نه به یې نه و راته ویلي. زړه مې درد وکړ. د انور سر مې په ټټر پورې ټینګ ونیو. ورو مې وویل ښه ده زویه ښه ده، څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. بوډا وټوخل او خبرې پرې شوې. ما وویل کاکا نن بیا ډېر ټوخېږې. ده وخندل. څنګه یې کوې؟ زوړ انسان د زوړ موټر غوندې دی، تل به یې پر ځې خرابې وي. په خبره کې ورولوېدم. که سهار ته هوا ښه وه د ولسوالۍ بازار ته ځم، د کور له سودا سره به تا ته د ټوخي دوا هم راوړم. ده وپوښتل منډونه شته؟ ځواب مې ورکړ کلیو ته نه، خو بازار ته پلونه تللي، پر تللو پلونو تګ کولی شم. دی غلی شو. ما وویل ښه نو د انور خبره دې ومنله؟ شونډې یې وخوځېدې. هو زویه چاره څه وه؟ میاشت وروسته مې انور ته کوژده وکړه. د کوژدې مراسم ساده وو، ځکه په هماغه ورځو کې د انور د خسرګنۍ څوک مړه وو. خو واده ته یې بیا حیران شوم. که څه هم چې ولور په منځ کې نه وو، خو د واده مصرفونو داسې وڅنډلم چې د ولور د بلا پرې وګرځي. د سویتا سینګار، ګلپوش موټر، د واده د کمیس کرایه، فلم اخیستل، ساز، د هوټل مصرف، زیورات او داسې نور، دې ټولو له اخو ټوخه ویستم. واده ته ډېر خلک راغلي وو، خو ما یو هم نه پکې پیژانده. ما تر واده د مخه انور ته ویلي و چې که خپلوان نه لرو یو څو کلیوال به راوغواړو، هم به یې ګیله نه وي کړې او هم به درانه ورباندې ښکاره شو. خو د زړه نه و. ویل یې چې دوی له ښاري ژوند سره بلد نه دي. له یوې خوا به له ببرو ګیرو، خړو لنګیو او اوږدو لمنو سره دلته څنګه ښکاري، او له بلې خوا د دې خلکو په تېره بیا د ښځمنو جامې وویني په ټول ولس کې به لمن پر سر راواړوي. انور آن په ما هم ګیره لنډه کړه، توره دریشي راواغوسته او په لومړي ځل یې نیکټايي راوتړله. د 1482 لمریز کال د 18 واده وکړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې له ده سره پاکس کې ولاړه نجلۍ د ده نګور ده. وروسته یې په ټیټ غږ وویل انور تر واده د مخه لا په 3 مکرویانو کې یو کور کرایه کړی و. کور په 2م پوړ کې و. 3 کوټې، یو تشناب او پخلنځی یې لرل. د هر هغه څه چمتو کړي و چې یو ښاري کور اړتیا ورته لري. په کوټو کې ایراني غالۍ ویړې وې. پخلنځي ته یې رنګارنګ لوښي اخیستي وو او په هره کوټه کې یوه المارۍ دیوال ته درولې وه. له انور سره مې یوه اونۍ تېره کړه. که څه هم چې دی اوس د ښځې خاوند و، خو بیا یې هم د پخوا غوندې تر ویدېدو د مخه زما پر ټټر سر لګاوه. په 8 ماخوستن مې ورته وویل زویه اوس دې کور بسیا شو، سهار ته له خیره درنه ځم. یو دم یې زما له ټټره سر پورته کړ. نیغ کېناست او ورو یې وویل ولې؟ ما وخندل. ګوره زه به قرهباغ ته لاړ شم، په میاشت نیمه کې به د یو ځل لیدو ته راځم. سترګې له اوښکو ډکې شوې او په ګیلمن غږ یې وویل ابا دا خبره دې څنګه پر خوله راغله؟ په خندا مې وویل ای لیونیه څه فکر کوې؟ آیا له تا نه لرېتوب ما ته اسانه دی؟ خو په خبره کې راولوېد. ابا ته پوهېږې چې ما ولې د 3 کوټو کور ونیو؟ یوازې ستا لپاره، که نه پر موږ 2 کوټې هم ډېرې وې. ورو مې وویل خو زه 2م ځل د خبرو وار رانه ونیو. ته څه مجبوریت لرې چې له ما نه بیل شي؟ آیا زه دا زغملی شم؟ زړه به مې ټک درپسې وچ وي. او بل تر اوسه خو مجبوري وه، خو اوس کور لرو. زه د زوی یم، ستا هوسایي زما هیله ده. غواړم چې د پاچایانو غوندې ژوند وکړې. وروسته یو دم غلی شو، داسې لکه فکر چې وهي. بیا یې ورو وویل سمه ده، خو یو خبره به راسره منې؟ حیران شو. کومه خبره؟ که ځې نو سویتا به هم در سره بیایې. په خندا مې وویل ټوکې کوې؟ غږ یې ژړغونی شو. رښتیا وایم، یا به ته دلته پاتې کېږې او یا به سویتا هم در سره ځي. پر تندي مې ښکل کړ او په خندا مې وویل ښه ده زویه، زه به پاتې شم. په مخ کې یې وینه وغوړېده.
ما زیاته کړه خو یو ځل باید لاړ شم، لنډ وخت بیرته راځم. په خبره کې راولوید د څه لپاره؟ ومې ویل د کور یو غم به وخورم، لوښي کودي به کوم ګاونډي ته امانت کېږدم او کور به هم یو چاته وسپارم چې پام ورباندې وکړي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویل د مکرویانو ژوند هم د قطې ژوند و، تنګ او زړه نیونکی. ما په لومړي ځل په یو داسې کور کې واړول چې انګړی نه درلود، کوټې تیاره او سا نیولې وې، د پخلنځي تشناب او کوټو ورونه یو دهلیز ته خلاصېدل چې 2 ګزه اوږد او 1 ګز سورور جوړ شوی و. زه به د ورځې له خوا په کور کې یوازې وم، ځکه انور او میرمن به یې خپلو وظیفو ته تلل. انور په یوه بهرنۍ موسسه کې غټ سړی و او سویتا هم د پخوا غوندې په یو دولتي روغتون کې کار کاوه. ما به خپل ډیر وخت د کتابونو په لوستلو تیراوه. انور بېلابېل کتابونه لرل چې یوه کوچنۍ المارۍ ورنه ډکوه. کتاب زما د یوازیتوب ملګری و، خو کله چې برق راغی نو ټلویزیون به مې ولګاوه. وروسته بیا د ځان په منګ له یو څو سپینګیرو سره بلد شوم. دوی هم په بلاک کې اوسېدل او زما غوندې بیکاره وو. موږ په ورځ کې 1-2 ساعته خبرې کولې. نور مې نو د کلي له ژوند سره ورو ورو فاصله نیوله. د نګور په غوښتنه مې جامې بدلې شوې، خولۍ یې راباندې لرې کړه او آن په کور کې به مې لا یو ارت پتلون اغوستی و. پر انور د پخوا غوندې ګران وم، مینه به یې راسره کوله. هر ماخوستن به یې یوه ګړۍ زما پر ټټر سر لګاوه او بیا به خپلې کوټې ته تلو. زما لویه بوختیا د کتاب لوستل، د ټلویزیون کتل او د ځان په منګ د بلاک له څو سپینګیرو سره ناسته ولاړه وه. خو له دې سره به مې د کور سودا هم راوړله. سویتا به هر سهار 2 روپۍ له یوه کاغذ سره راته نیولې. په کاغذ کې به د هغو خوراکي شیانو نومونه لیکلي وو چې د ماسخوتن پخلي ته به پکار وه. ما به هم هر ماسپښین د کور په عمومي وره کې کونجي یا کیلي تاو کړه، مارکیټ ته به لاړم او د لیست له مخې به مې له کوره راسره وړي کڅوړه ډکه کړه. په خپل ژوند خوښ وم. انور مې لید، له هغه سره مې خندل، خبرې مو کولې او کله کله به د مازدیګر لخوا په ګډه د میوو اخیستلو ته وتلو. خو سویتا بیا دومره نه راسره غږېده. دا چې به له کاره راغله یا به په پخلنځي کې وه او یا به یې هم د کور په نورو کارونو ځان بوخت ساته. خو یو کار یې نه هېرېده، دا به هر ماخوستن زما کوټې ته راتله او د راوړې سودا حساب به یې رانه غوښت، ځکه د کور حساب کتاب له دې سره و. ان په لومړۍ میاشت کې د انور تنخوا زما له ګوتو وایسته او په خندا یې وویل چې د پیسو د ساتلو تر هر ځای بانک ښه دی. ما ته دا خبرې ځکه سمه ښکاره شوه چې انور هم څه ونه ویل. خو یو ماخوستن د سویتا خبره ښه راباندې ونه لګېده. په حساب کې 100 افغانۍ کمې وې او کله چې مې ورته وویل دا پیسې مې یو ړوند سوالګر ته ورکړې، تنده یې تریو شو او په خوشکه یې رایاده کړه چې سوالګر دې خدای ماړه کړي، بیا داسې بې ځایه زړه سوی ونه کړي. دا د دې لومړی کار و. خو وروسته یې بیا خوشکې ډېرې شوې. سویتا په مازې خبره کاوړ کاوه. یوه ورځ به یې په دې وربوسو سړېدلی و چې سودا دې ګرانه راوړې ده، بله ورځ به یې تندی ځکه کوت و چې د کور خځل یا کثافات پر وخت د باندې نه باسي، یا به یې د بلاک له سپینګیرو سره زما کلیوالې خبرې د ځان سپکاوی ګاڼه او یا به یې په کومه بله بانه پر غوږ وهلم. د هغې ډونګېدا ورځ په ورځ ډېرېده، خو ما دومره سر نه پسې ګرځاوه. دا مې وړې خبرې ګڼلې. نه مې انور ته ویل او نه هم په دې خوښ وم چې خپل زوی خواشینی کړم، ځکه پر هغه سویتا ګرانه وه. له هغې سره یې مینه درلوده او ما نه غوښتل چې زما په خاطر د دوی ترمنځ کوم خفګان پیدا شي. ان یو څه وخت وروسته مې خپلې جامې هم په خپله مینځلې، ځکه سویتا را یاده کړه چې جامې پاکې نه ساتم او زما له وسه نه کېږي چې د دفتر له ستړیا سره ستا خیري هم پاکې کړم. د جامو مینځل راته ښه و، دومره سختي یې نه غوښته. وخت را باندې تېرېده او بوخت یې ساتلم. ما هڅه کوله چې له سویتا سره کومه خبره وانه ډوم، ځکه هغه لا نجلۍ وه، د ژوند تجربه یې نه درلوده، نازکه روږدي یعنې عادت شوې وه او په وجود کې د ځوانۍ غرور پروت و. خو یوه ورځ مې آخر حوصله ختمه شوه. بوډا وټوخل او خبرې پرې شوې. په بیړه مې وویل ولې؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. سویتا په هغو ورځو کې رخصتي اخیستې وه، کار ته نه تله. یو سهار یې د برق کتابچه راته ونیوله چې پیسې یې تحویل کړم. موږ ته به په 2 میاشتو کې یو ځل د برق بیل راته. په هغې ورځ هم یو بانکي څانګې ته لاړم. هلته ګڼه ګوڼه وه. د برق کتابچه مې په نوبت کې کېښوده او د ورځې پر 11 بجو وار راورسېد. کور ته راغلم. په دهلیز کې مې د سګرېټ لوګی په سپږمو ننوت. وروسته مې یوه نارینه خندا واورېده. بدن مې زیږ شو او په بیړه مې د کوټې دروازه خلاصه کړه. د سګرېټ په لوګي کې مې په سویتا او یو ښایسته ځوان سترګې ولګېدې. دوی څنګ په څنګ دومره نږدې سره ناست وو چې ورنونه یې له یو بل سره لګېدل. دواړو پر غولي یو اوار لوی کاغذ ته چې د انسان ککرۍ او هډوکي پکې رسم شوي وو وچې سترګې نیولې وې. زما په ورتلو یې سرونه هس کړل. ځوان اوږدې څڼې درلودې او له رنګه سپین و. سویتا وویل دی نسیم نومیږي، موږ سره همکاران یو. وروسته یې ځوان ته مخ ور واړاوه. مسکه شوه او ډکې شونډې یې وخوځېدې. د انور پلار دی.
بیا په بې پروایۍ راته وکتل او ورو یې وویل کیدای شي یو څو دقیقې موږ یوازې پرېږدي کار لرو. د هغې لوڅې غاړې او پر سینو پرتو ګڼو ژېړو ویښتو ته مې وکتل. زړه مې جوش وکړ او په خوشکه مې وویل نه. دواړو رډ رډ راته وکتل. ما زیاته کړه څنګه دې له دې پردي سړي سره یوازې پرېږدم. له دې سره د ځوان شونډې وځړېدې. ورو ولاړ شو خو سویتا تر مټ ونیو. په خوشکه یې سترګې راواړولې او چیغه یې کړه ووځه بېادبه. ځوان موسک شو. خیر دی اوس به لاړ شم بل وخت به بیا سره ګورو. ما لار ورکړه او ځوان له کوټې ووت. د هغه پر تلو سره پر سویتا اور ولګېد او چیغه یې کړه ته یو احمق او له تمدن لرې کلیوال یې. هغې ته مې وکتل. داسې راته وایسېده لکه د بدن ټوله وینه چې بغورو ته راختلې وي. سترګو یې تر پخوا ډېره ځلا پاشله. یو ویرونکې ځلا کټ مټ لکه په توره شپه کې د پیشو سترګې. سویتا ښکنځلې کولې ژړلې او زه یو بې فرهنګه او له تمدنه لرې انسان ګڼلم. خو ما څه ونه ویل. یوازې دومره پوهېدم چې بدن مې ریږدي او وروسته خپلې کوټې ته ورننوتم. ټوله ورځ مې خواشینې تېره کړه. د خولې خوند مې بد و او د ناکرارۍ احساس په مخه کړی وم. کله چې انور مازدیګر قضا کور ته راغی د نورو ورځو غوندې لومړی زما د کوټې دروازه خلاصه کړه. په وره کې ودرېد. غټې تورې سترګې یې وځلېدې او په خندا یې وویل پلاره عجب پاستناک مې درته راوړي ستا پر غاښ برابر دي. د رښتیا ویل په ښي لاس کې یې نیولې پلاستیکي کڅوړه له ناکو ډکه وه. بیا رامخته شو. زما تر څنګ کېناست او خپلې ښځې ته یې ورنارې کړې سویتا وسویتا. د سویتا غږ مې د لوښه له کړپا سره یو ځای واورېد. څه وایې؟ انور د پخوا غوندې په لوړ غږ وویل یو دوه د میوې خورۍ کاردونه یعنې چاړي در سره راوړه. بیا یې ما ته وکتل. پلاره څېره دې نیولې غوندې ده جوړ خو یې؟ ورو مې وویل هو زویه جوړ یم. دا وخت سویتا کوټې ته راغله. په ګلاس کې دوه نیغ درېدلي کاردونه یې لاندې پر ځمکه کېښودل او کله چې ولاړېده انور په خندا وویل کېنه خوندور ناک دي. سویتا ژړغونې شوه. زړه ته مې نه کېږي. له دې سره په بیړه له کوټې ووت او په دهلیز کې کوکه کړه. انور په وارخطایۍ راته وکتل او په منډه له کوټې ووت. زړه مې ولړزېده. فکرونو په مخه کړم او کله چې انور بیرته کوټې ته راننوت ما یې په لومړي ځل په سترګو کې خوشکه ولیده. لاسونه یې مروړل او شونډې یې زړېدلې وې. دی لاندې پر ځمکه راته کېناست. یوه شېبه غلی و. بیا یې سر راپورته کړ او په یو داسې غږ چې کاوړ پکې ګډ و ویې ویل پلاره میاشتې دې تېرې کړې خو د ښار په ژوند ونه پوهېدې. زړه مې درد وکړ. ده وویل ښه دې نه دې کړي چې نه پوهېږې په هر څه کار مه لره. د زړه درزا مې ډېره شوه او په کاوړ مې وویل